کله کله داسې اخلاص په ځان کې پیدا که چې آخرت لکه په سترګو چې وینې دنیا په لغته ووایه خو که ټول خلک دغه څه شي فنا فی الله ته ورسېږي بیا خو د دنیا اسبابه معطل پاتې کېږي کله کله بیا دنیا کار کوه خو چې باطن صفا وي چې دکانداري کوې هم حرامه به نه کوې چې نوکري کوې هم حرام به نه کوې که یو بل دیني کار کوې که دنیایي کار کوې بیا به حرمت مربت نه وي پکې دا هلته راځي چې د موږ د باطن صفایي او د دغه صفایي دپاره پیغمبر علیه السلام مبعوث شوی ده دا د هغه وظیفه وه حضرت عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه د بخاري شریف روایت ده هغه وایي چې موږ یو ټولی د صحابو د پیغمبر علیه السلام سره ناست وو پیغمبر علیه السلام یې د ما سره څوک بیعت کوي بایعوني ما سره بیعت وکړئ په دې خبره باندې چې شرک به نه کوي زنا به نه کوي غلا به نه کوي بهتان به نه ویایي خپل اولاد به نه وژنئ چې غټې غټې کبیرې ګناوې رایج وي په هغه وخت کې او نیک کار به نه پرېږدي په معروف کې به عصیان نه کوي دا کوم بیعت و نبی علیه السلام بیعت علی الایمان اخیستی د خلکو نه بیعت علی الجهاد اخیستی د خلکو نه بیعت اقامت الصلاة و ایتاء الزکات و نصح لكل مسلم اخیستی د حضرت جریر و د بعض صحابو نه خو دا یو جامع بیعت ده چې په دغه کې اوامر او نواهی ټول ذکر شوي نه دلته د جهاد مرحله وه چې بیعت علی الجهاد وي نه مشرکین و چې بیعت علی الایمان وي صحابه وو نه خصوصا د لمانځه او د زکات خبره وه دا د پوره دین وفاداري عهد و دا بیعت استحسانی بیعت سلوک بیعت طریقت ورته ویل کېږي دغه احسان په حدیث جبریل کې دریم جز چې ذکر شوی مل ایمان مل اسلام مل احسان چې بیانوي خو ډېر اوږدېږي بیا مجموعې ته پیغمبر علیه السلام دا جبرائیل راغلی و چې تاسو ته دین در وښیي ایمان عقاید دی اسلام فرعي احکام و فقه ده احسان تصوف دی دغه مجموعې ته پیغمبر علیه السلام ویل چې جبرائیل علیه السلام راغلی و چې تاسو ته دین در وښیي ان الدین عند الله الاسلام ورضیت لكم الاسلام دینا چې الله کومه تحفه موږ ته غوره کړې جامع تحفه ده د دنیا او د آخرت د کامیابۍ ضامن ده چې څوک په دین تشبث تمسک لاس منګولې په اخلاص وکړي دغه دین ضامن ده چې په دنیا کې به هم دا سړی کامیابېږي په آخرت کې به هم کامیابېږي خو دین د عقیدې اصلاح ته دین د اخلاقو اصلاح ته دین د اعمالو اصلاح ته مجموعې ته ویل کېږي او دا اصلاح په صحبت باندې راځي یو اعمال ظاهري دي یو اعمال باطني دي مهم د خدای پاک په نزد کوم دي ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله دا د حساب تعلق د باطني امور سره ورکو که د ظاهري سره لدی نه خو د ظاهر د اعمالو پوښتنه کیږي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد چې خبره کوي ملائکه درڅ لیکي بیا پوښتنه درڅ روانه ده د نظر روانه ده والله يعلم خائنة الاعين دا خائن سترګې خدای پیژني په دغه باندې ملا علم کوي د ټول اندامو خو قرآن کې تعلق د باطن سره ورکړه ځکه باطن اصل ده چې هر څومره نیک اعمال کوي خو چې په باطن کې ریایي عمل قبول ده لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس چې هر څومره جهادونه کوي هر څومره سخاوتونه کوي هر څومره علمي خدمتونه کوي چې په باطن کې تکبر وي په باطن کې حسد وي په باطن کې ریا وي عمل قبول ده خو دغه اخلاق رذیله په علم ظاهر نه اصلاح کیږي دغه مهم ځای ما دغه درته بیانوم دغه یو ټکی به وکړم نور به خبر بس کړم علم ظاهر د تکبر شپږ منشئ علما ذکر کوي یوه منشئ علم ظاهر ده دا علم چې څومره زیاتیږي چې د باطن صفایي نه وي دا حجاب اکبر ورته ویلی شوی دا د تکبر تر ټولو نه هغه لویه مهمه منشا ورته ویلی شوې ده نو په دغه علم باندې اصلاح راغله که تکبر راغی دا اصلاح چې راځي په صحبت د نیکو خلکو راځي موږ حدیث مبارک چې څوک د وښانو سره اوسېږي تکبر کې پیدا کېږي خو چې څوک د میږو سره اوسېږي په هغې کې تواضع پیدا کېږي چې د حیوان صحبت په انسان دوامداره د یوې ورځې په شپني نه اثر کوي
نو د نیک ولی صفات په بیا څنګه اثر نه کوي د هغه چا سره شی علاوه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین چې په دعوه د ایمان کې رښتونی وي چې د باطن د الله د محبت ځای وي ته ورسره اوسېږه هغه محبت په دې تا سینې ته نقل کېږي ځکه انسان پیدا په داسې طبیعت فطرت باندې ده چې د بل انسان د طبیعت اغلا کوي هغه اخلاق دته منتقل کېږي نو کوشش په دا کوو صرف ډګری به نه دا پاکستان کې به ما ملګرو ته ډېر ویلې چې ډاکټر مخې ته به ورغلی د هغه ونې نه تر دغه ونه پورې به بورډ لګېدلی و MBBS RMP MD امپلان چې 3 ورځې به چېرې کورس ته لاړم هغه یو ډګری یې ورکوله چې 10 ورځې به ورغلم هم یو ډګری یې ورکوله خو دغه ډاکټر ته مریض ورغی ستن یې ور ولګوله هغه ستن چې هغه ټیسټ یې غوښت باید چې هغه د وینې سره ګراف معلوم شوی وای په هغه ځای سړی مړ کړ دغه بورډونه کار نه ورکوي د مخکنیو علماو چې د زموږ سپین ږیري اسلاف مبارکین د افغانستان تیر شوي نه سیاسي زموږ په خیال سیاسي مفکوره لرله نه یې لیکل کړی شوی نه یې انګریزی ویلی شوی نه یې دا ویلی شوی نه دا کړی شوی خو دومره د زړه اخلاص یې درلود هغه یوه خبره د مسله زده وه ټول افغانستان په مذهب د امام صاحب ساتلی و بل مذهب و ټول د طریقت په عقیده کې ساتلی و د طریقت خلاف سړی و نن زه دا ملګرو ته وایم د امیر المؤمنین نه نیولې د دروازې تر چوکیداره مولوي صاحب یم داسې نظام چیرې تېر شوی و خو دا ټول موږ یو لسپیکر د موږ د راډیو د موږ د ټلویزیون د موږ د امر بالمعروف شعبې دي د دعوت و ارشاد شعبې دي دغه ټولې دي خو د هغه په ورځ چې 15 په سمه عقیده وي درېیمه ورځ ګوره یو بیالي ووړی څه شو دا خو حزب تحریر والا ورسره ناست و هغو دعوت ورکړو لاړې هغه طرف ته بله ورځ بیا اهل حدیث ورسره ناست دي څه شو دا خو د هغه طرف ته لاړ دا د ټولو وسایلو باوجود موږ ملت نشو راقبض کولی تسلط په ملت نه لرو ځکه په زړو حکومت نه لرو خدای پاک دې موږ تاسې ټول واقعي علما کې او خدای پاک مو دې په واقعي معنا وارثان د پیغمبر علیه السلام وګرځوي دغه نوي فاضلان د خدای پاک واقعي خادمان د دین وګرځوي دا مدرسې ته د الله نور او مزید ترقي نصیب وګرځوي الله دې د ټولو مدارسو ضروريات غیب د خزانو نه پوره کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين